ډیر بسیط او آسانه اوامر دي، خو په حقیقت کې مقصد ډیر لوړ او اثر یې ډیر قوي دی. په دغه نازل شوو آیاتو کې اول یا ایها المدثر قم فانذر، د هر هغه چا انذار او بیرول مقصد دی چې د الله عزوجل د رضا او اوامر څخه مخالفت کوي. هر هغه څوک چې په عالم کې موجود وي هغه باید د خپل مخالف اعمالو په بد نتیجه او جزاء داسې وبیرول سي چې په ځل کې ریږ او ورختای پیدا سي. قم فانذر. دوهم وربک فکبر، د دې مقصد دا دی چې په مځکه کې د هیڅ چا د پاره کبریا او لویی نسته، د هیڅ چا د پاره کبریا او لویی نسی پاته، د هر متکبر او مغرور شان او شوکت مات سي. وربک فکبر. دریم وثيابك فطهر والرجز فهجر. مقصد دا چې هر څوک باید په خپل ظاهري او باطنی پاکي کې ډېر کوشش وکړي. خپل نفس باید د ګناهو د نجاست څخه تر داسې اندازې پاکي چې د نفس د الهي رحمت، هدایت او نور قابل وګرځي او په بشري ټولنه کې یو مثال او نمونه سي. سالم زړونه ودته میلان پیدا کی او ورجذب سي، او هغه مشکوک زړونه د په هیبت او فخامت ثابت او سالم وګرځي. څلرم ولا تمنن تستكثر. د دې څخه مقصد او هدف دا دی چې خپل کوشش او فعالیت ډیر عظیم و نه بولي، بلکې نور هم همیشه په جد او جهد کې وي. د یو کار تر خلاصولو وروسته د بل پر شروع کولو اقدام کوي. د حق د ثابتولو د پاره ډیر جهد، ډیر تضحیه او قرباني شندي، او بیا هم دغه خپل کوششونه تر داسې اندازې هیروي لکه هیڅ چی نه وکړي. او په اخرنی آیات کې الله عزوجل فرمایي ولربک فاصبر. ودیته اشاره ده چې د معاندینو د طرفه څخه به مخالفتونه، آزارونه، پسخندونه او سپکوالی ویني تر داسې اندازې چې ستا او ستا د اصحابو د وجلو کوششونه بکیږي، او غواړي به چې ټول هغه کسان چې پر تا راګرځېدلي دي نیست او نابود کی. خو الله عزوجل ورته فرمایي چې پر دې ټولو به په پوره قوت او اطمینان، په ډاډ او ثبات صبر کوي. د خپل نفس د نفسانی خوندو او لذاتو څخه به د یو لذت په تمع نه یې، بلکې د خپل رب د رضا په حاصلولو کې به کوشش کوي. الله اکبر. دغه امرونه په ظاهر څونه آسانه او بسيط و آیات، ډیر کوچنی کوچنی آیاتونه، مګر په عمل کې څونه عظیم او فخم دي. په خپل په دغه آیاتو کې دعوت او تبلیغ سته. اول دا چې د انذار خپل مفهوم دادی چې په دنیا کې داسې اعمال سته چې نتیجه بده او وکونکي ته جزا ورکول کیږي. حال دا چې هر څوک په دې پوهیږي چې په دې دنیا کې د انسان د اعمالو جزا نشته، نو د انذار څخه مقصد داسو چې بیل د دنیا د ورځ څخه یو بل داسې ورځ سته چې په هغه کې د اعمالو جزا ورکول کیږي، چې هغه د قیامت ورځ ده. او د دې څخه دا معلومه سوه چې بیل دغه دنیوي ژوند څخه یو بل ژوند هم سته. او دغه ټول تلاوت سوي آیاتونه د بندگانو څخه خالص او صریح توحید غواړي. د خپل نفس رضایت، د نورو بندگانو رضایت به ټول د الله عزوجل تر رضایت پورې پریږدي. چې د دغه آیاتو نتیجه داسې ویل شو: اول توحید، دوهم د قیامت پر ورځ ایمان، دریم د نفس پاکوالی چې دغه پاکی د پاره دوه شی پکار دي، یو د ګناهو او فواحشو پرېښول، او بل د خیر او فضائل اعمال ډیرول. څلورم ټول کارونه به د الله عزوجل د رضا د پاره وي. پنځم دغه ذکر سوي شیان به ټوله پس له ایمان څخه پر رسالت د محمد صلی الله علیه و آله وسلم وي، د هغه علیه الصلاة والسلام تر قیادت او لارښوونو بلاندې وي. او بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه اوامرو د پوره کولو د پاره تر 10 کاله زیات جد او جهد وکړي. نه بیا استراحت کړی دی، نه آرام، نه بیا د خپل ځان د پاره ژوند کړی دی،
نه د خپل کورنۍ د پاره. پاته ټول عمر یې په دعوت الی الله تیر کړی دی. د رسالت دروند بار یې پر اوږو اخیستی و. د ټول مځکې لوی امانت یې په غاړه کې و. د ټول عقیدې اصلاح یې وظیفه وه او دغه کار د پاره یې څو قسمه جهاد کړی دی. تر 20 کاله زیات همیشه په معرکه کې ولاړ و. د کوم وخت څخه چې دغه الهي اوامر واوریدل د دغه وظیفې څخه هیڅ شي مشغوله نه کی. الله دې زموږ او د ټوله بشریت د طرفه د خیر بدله ورکړي. او دغه راتلونکي ټول بحث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوږده او د مشکلاتو څخه ډک جهاد نمونه ده چې په دغه ټوله موده کې بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه آرام کړی دی نه استراحت. او خدیجه رضی الله تعالی عنها ته به ویل یا خدیجه د خوب او آرام راحت او استراحت وخت تیر سو، د دعوت او جهاد وخت شروع سو. اوس نو موږ کولای سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت موده و دوو زمانو ته وویشو چې یوه د مکې مکرمه زمانه ده چې تقریبا 14 کاله په بر کې ونیول او بل د مدینه منورې زمانه ده چې پوره 10 کاله دوام وکړي. او بیا دغه هر زمانه ځانته مرحله لري چې هر مرحله د هغه بل څخه په خاصو خصوصیات فرق او امتیاز لري. نو په دغه اساس موږ کولای سو چې د مکې مکرمه زمانه و درو مرحلو ته وویشو. اوله مرحله پټ دعوت وو چې 3 کاله دوام وکړي. او دوهمه مرحله په اهل مکه کې ښکارا دعوت وو چې د بعثت د 3 کال څخه شروع سو او د بعثت د 10 کال تر اخره دوام وکړي. او دریمه مرحله تر مکه مکرمه د باندې دعوت دی چې د بعثت د 10 کال د اخره څخه شروع سو او بیا تر هجرت پورې دوام درلودي. خو د مدني دور مرحله به بیا پر هغه خپل ځای د تفصیل سره درته بیان سي ان شاء الله تعالی. اوس به د مکه مکرمه دوره درته بیان کوم. د مکه مکرمه اوله مرحله یا د سری دعوت 3 کلونه ورونو. دا معلومه خبره ده چې مکه مکرمه د عربو دینی مرکز او کعبه شریفه د ټولو عربو د پاره د دوی په باطل دین په مقدسه بوتانو یا خدایانو ډکه وه. په دغه ځای کې د اصلاح و مقصد ته رسیدل نسبت و هغه لري ځایو ته مشکل او سخت کار. دلته او په دغه ځای کې وداسې فولادي عزم ته احتیاج او ضرورت وو چې مشکلات او تکالیف تاثیر نسی پر کولای. او په داسې ځای کې هنر او حکمت دادی چې په ابتدایي مرحله کې دعوت پټ او سری وي. دا د دې لپاره چې ټول اهل مکې ته ناببره د یو داسې کار ونه ویل سي چې د دوی هیجان او احساسات راوپاروي. نو د عقل تقاضا دا و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شروع کې اسلام پر داسې چا عرض کې چې هغه د کورنۍ یا په د پوری مشتي خلق وي یا د علیه الصلاۃ والسلام آشنایان وي او هر هغه څوک و اسلام تراوبولي چې په حقوق کې د خیر علامه موجود وي او داسې څوک دعوت کې چې د صلی الله علیه و آله وسلم دوی پیژني او دوی د صلی الله علیه و آله وسلم پیژني. یعنی د تداور معلومه وي چې دغه خلق حق او خیر خوشوي او هغه ته بیا د صلی الله علیه و آله وسلم د صدق او اصلاح په صفت ور معلوم وي او د هغه څخه بیا هغه کسانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعوت قبول کړي چې هغه ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عظمت د نفس په پاکي او د خبرو په صداقت کې هیڅ شک نه چې هغه کسانو ته په اسلامي تاریخ کې د سابقین الاولین په نامه سره ویل کېږي چې د هغو ټولو په مقدمه کې 4 نفر دي. اول ام المؤمنین حضرت خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفادار زوجه. دوهم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آزاد کړه شوی مریی زید ابن ثابت ابن شرحبیل رضی الله تعالی عنه چې زید ابن محمد ورته ویل کېده. دریم
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازوی حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه چې کوچنی او هلک و. څلرم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خوږ صادق او وفادار ملګری حضرت ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه. دغه څلورو نفرو د دعوت په اول ورځو کې ایمان راوړي. اوس به دغه څلور نفره په تفصیل سره درته معرفي سي. اول خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها چې دغه معرفي شوی ده و تکرار ته حاجت نشته. دوهم زید ابن حارث چې زید ابن محمد ورته ویل کېده او دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید په زویواله نیولی وو هغه لره یو قصه ده. هغه دا چې دغه زید کوچنی وو او په خپل کورنۍ کې د خپل مور او پلار سره اوسېدی او د عربو د قبیلو خدا عادت او تجارت وو چې همیشه به یوې قبیله پر بلې قبیله تیری او تجاوز کاوه. مالونه او انسانان به ځنې بیول. نو یو وخت د دغه زید پر قبیله بلې قبیله حمله وکړه چې په دغه وخت کې د زید عمر 8 کاله او زید هم د بندیانو په جمله کې بوتي او بیا یې د مرئی په شکل خرڅ کړ. خو په بل روایت کې وایي زید د 8 کالو چې مور یې د خپل دوستانو د لیدلو د پاره د یوې قبیله څخه بلې قبیله ته تله او زید هم د ځان سره ملګری کړی و. په لار کې د بنی القین قبیله پر پیښه شو او زید یې ځنې بوتي. بیا یې د مرئی په ډول د حباشه په بازار کې خرڅ کړ او حکیم ابن حزام چې د مکه مکرمه د قریشو څخه وو د نور مریانو سره دغه زید هم رانیوي او بیا یې خدیجه رضی الله تعالی عنها ته په هدیه کې ورکړي او خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره تر واده کولو وروسته ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په هدیه کې ورکړي. او د زید پلار چې حارثه نومېدی په زید پسې ډېر غمجن وو او همیشه د هغه په تلاش کې وو چې چیرې به پیدا کړي. په دې کې کلونه تیر شول چې پلار په زوی پسې ګرځي. څو په آخر کې دا معلومات ورته وسوه چې زوی په مکه مکرمه کې دی. نو پسې را رهیسو او مکه مکرمه ته راغلی. زوی پیدا کړي نو د هغه مالک ته چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی ورغلی. البته دا قصه د مخه تر بعثت و. ویل یا محمد دغه زید زما زوی دی او دوی حر دی خو دشمنانو خرڅ کړی دی. زه اوس راغلیم او غواړم چې دغه خپل زوی ستاسو څخه رانیسم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل یا خرڅوم یا نه مګر یو کار به وکم هغه دا چې په خپل زید ته به اختیار ورکم که ستاسو رضی در سره ولاړ دي او زما د طرفه بیل قیمته آزاد دي او که زما سره پاتېږي پاتې دي. د زید خوښه او اختیار دی. د زید پلار حارثه په دې خبره ډیر خوشاله شو چې دا ډیر ښه او بهترین اختیار دی ځکه حارثه په هدي ک یو چاته اختیار ورکړي سي چې مرایي پاتې کېږي کله پلار سره ځي هغه حتما د پلار سره ځي. نو خپل زوی ته ورغلی ویل زوی محمد تاته اختیار درکړی دی دلته د سره مرایي پاتې کېږي او کزما سره ځي. زید ویل والله پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم هیڅوک نه خوښوم او نه اختیاروم. ورونو دا د مخه تر بعثت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق و. نو دغه ځای څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق او گزاره معلومیږي چې حتی د مرئی سره څنګه ښه ژوند او د محبت گزاره کول. او زید وویل والله زه ګمان نکوم چې مور او پلار دې داسې ښه او د محبت ژوند را سره وکړي لکه محمد چې را سره کوي. تاسو دې رحمت مهرباني او حسن معاشرت ته وګورئ چې خیر البشر صلی الله علیه و آله وسلم د مرئی سره کول چې هغه مرئی دی د صلی الله علیه و آله وسلم تر مور او پلار خوش او اختیار کی. او دا اخلاق د مخ تر دیوه چې وحی ورته نازلی او د الله جل جلاله د طرف رسول سي. نو ځکه به خلقو صادق الامین ورته ویل او زید پر دې ټینګار کاوه چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره پاتې کېږم. د زید پلار حارثه په تعجب کې شو چې دا څنګه کېدلای شي چې مالک دې تر پلار خوښ وي
بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې د پاره چې د حارثه زړه مطمئن سي د قریش په حضور دا اعلان وکړي چې زید آزاد او حر دی، او بیا یې دا اعلان وکړي چې زید زما زوی دی. په خوا د جاهلیت په وختو کې په عربو کې داسې و چې یو چا به پردی څوک خپل زوی وګرځاوه او هغه به په ټولو احکامو او معاملاتو کې داسې سو لکه د نسبی او واقعي زوی، یعنی په میراث کې د نکاح په حراموالي کې او داسې نورو مسائلو کې به واقعي زوی او د فامیل جز وګرځېدی. تر دغه ورځې وروسته وزید ته زید ابن محمد ویل کېده، ترڅو چې دغه زوی ګرځول چې په عربي کې تبنی ورته وایي، یعنی د بل چا زوی د ځان زوی بلل په اسلام کې منع سو. څرنګه چې پس له بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دعوت او تبلیغ امر کړسو، زید د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اسلام ته دعوت کړ او هغه هم مسلمان سو. او دریم نفر چې هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د اوسېدلو سبب دا و چې ابو طالب ډېر غریب سو او دا واقعه هم تر بعثت د مخه. ابو طالب دون غریب او مسکین وو چې د خپل اولادونو فقط پر تکلیف وو، خپل اولادونه یې نسوای مړولای. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپل اکا عباس رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او ویل ای اکا ته د ابو طالب په غریبی او مسکنت خبریه، حتی د خپل اولادو خواړه او نفقه هم نه لري، کدی خوښه وي وربسو او موږ هر یو به د اولادو څخه یو واخلو او زموږ سره به اوسېږي، د هغو کفالت به وکړو، یعنی خواړه او مصرف به پر خپل ځان کو. پر ابو طالب به د غریبی او څه سپکسي. عباس رضی الله تعالی عنه ویل ډېر ښه فکر دی. نو د عبد المطلب د کورنۍ څخه څو نفر سره یو ځای سو او ابو طالب ته ورغله، ویل موږ دا سره جوړه کړې ده چې موږ به هر یو ستاد زامونو څخه یو اخلو او زموږ سره به وي. ابو طالب ویل که یو عقیل را پرېږدي په نورو کې ستاسو خوښه ده. عقیل د ابو طالب مشر زوی ویل دا را پرېږدي چې زما سره کومک کوي. دوی هم عقیل ور پرېښاوه او هر یو د ابو طالب یو اولاد د ځان سره بوتي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه راوستي، ځکه علی هغه وخت هم پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ګران او حضرت علی رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې تربیه او هیڅ وخت د بت عبادت یا وبت سجده نه ده کړې، ځکه دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې لوی سو. او دا چې موږ وایو علی کرم الله وجهه، د هغه مقصد هم دا دی چې الله جل جلاله د مخ مکرم کړی دی. په څه سبب یې مکرم کړی دی؟ ځکه د مخ یې د بوتانو د عبادت څخه ساتلی دی. دا دغه جملې د ویلو سبب دی چې موږ د نامه سره وایو کرم الله وجهه. نو علی رضی الله تعالی عنه هم مسلمان سو چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کورنۍ څخه دریم نفر دی. او بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لونو ایمان راوړي، رقیه، زینب، ام کلثوم، فاطمه رضی الله تعالی عنهن اجمعین. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کورنۍ کې د نن د ایمان راوړلو ترتیب وو. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر کورنۍ د باندې هغه اولین نفر چې و اسلام ته دعوت شوی دی او هغه هم بیل پښتنی او بیل دلیل څخه اسلام او ایمان قبول کړی دی، هغه سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر څوک چې می اسلام ته را بللی دی د اسلام په باره کې بحث او نقاش را سره کړی دی، پښتنی او معلومات یې را څخه کړی دي بیل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه. فقط رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورتول زد الله جل جلاله د طرف رسول یم. ابو بکر رضی الله تعالی عنه ول اشهد انک رسول الله،
شاهدی ادا کوم چې ته رسول الله یې